ابو زبینا راغله د اماراتو ادبي امیل ابو زبی ګران مرګري ښاغلي مرسلین شامر صاحب له بلنه ورکوم چې راشي. شامر صاحب یو لړ غوندې نظم دی. پښتنو پاڅئ چې وحدت جوړ کو جرګه جوړه کو. پښتنو پاڅئ چې وحدت جوړ کو جرګه جوړه کو. چې خپل خاور خپل مالت جوړ کو جرګه جوړه کو. کندر کندر کور ته چې ګټې راوړو خټې راوړو. چې لوی واړی په همت جوړ کو جرګه جوړه کو. نظم مرز دی. د وخت د کوم ظالم کوم یرغلګر نه دی وژغورم. وطنه د نړۍ د کوم خطر نه دی وژغورم. مرهم د کوم پر هر شم ته ټول پر هر کړي. یو ځای د امن نشته چې ټول خطر کړي. د کوم دشت له وحشت له کوم سنګر نه دی وژغورم. وطنه د نړۍ د کوم خطر نه دی وژغورم. وطنه په سینه کې د زخمونه دی جوړ شوي. په تا کې اوس د سرو وینو ډنډونه دی جوړ شوي. شهید لکه حسین چې ویرونه دی جوړ شوي. هر ځای هر کوڅه کې ماتمونه دی جوړ شوي. دی هر ورځ قیامت د کوم محشر نه دی وژغورم. وطنه د نړۍ د کوم خطر نه دی وژغورم. وطنه نن په تا باندې دا وخت لکه نیران دی. د هر شي قیمتي ده خو یو مرګ پکې ارزان دی. نن غل مو لاروي دی هم سالار مو د کاروان دی. دی تور ټوپک په لاس کې هر یو کس نن قماندان دی. مورچه د هر یو غر دی له کوم غر نه دی وژغورم. وطنه د نړۍ د کوم خطر نه دی وژغورم. وطنه بیا یې تا ته جوړ دی چل په خوب کې وینم. وطنه بیا یې تا ته جوړ دی چل په خوب کې وینم. تور سره مو په ناسونو کې خطل په خوب کې وینم. لوی جنگ د پښتنو او د موغل په خوب کې وینم. شامر د هر یو ځای لکه مقتل په خوب کې وینم. دا شر هم د تور مخیو د کوم شر نه دی وژغورم. وطنه د نړۍ د کوم خطر نه دی وژغورم. مننه. خار د هوښیارانو دی او زه د غره سړی یمه. تورې زولنې راپسې ګرځې لیونی یمه. ورکې مې تسبیح د زنځیر په کړۍ ذکر کم. زر ځله شهید یمه او زر ځله ژوندی یمه. زه اوس بلنه ورکوم تاند او ځوان شاعر ښاغلي صادم شاهین ته چې راشي او خپل شعرونه موږ سره شریک کړي. بیا به راجمع شي کابل نه تر خیبر پښتانه وبځلیږي په دنیا لکه د لمر پښتانه. ولاخ مو تر اوسه په تاریخ کې ملالۍ ژوندۍ ده. یاد میلانه دي کندهار تر سپین غر پښتانه. د ګران جهاني صاحب او د ټولو مشرانو په اجازه دا د پیشو او د موږک لوبه روانه ده چې دا د پیشو او د موږک لوبه روانه ده چې پرېږده بری به چې کوم یو او کومې لور ته یوسي. و خلق د خپل جنگ څخه منډې وهینه یې پرېږدي. خلق د خپل جنگ څخه منډې وهینه یې پرېږدي او پښتون ته وګوره پردي جنګونه کور ته یوسي. چې په یو زخم پټۍ کېږدي بیا بل راشلیږي. چې په یو زخم پټۍ کېږدي بیا بل راشلیږي. نشي علاج یې کوي سل ځله ټکور ته یوسي. د نپوهۍ سیلاب اخیستي چې ډوبېږي پکې. د نپوهۍ سیلاب اخیستي چې ډوبېږي پکې. د ځانه واک واخلي په خپله یې تربور ته یوسي. و شهینه څله د پردونه په ګیله اخته یو. شهینه څله د پردونه په ګیله اخته یو او د خپلې خاورې بچي هم مې کیسه شور ته یوسي. مننه. څه د جلوس څه د جلسې څه د غزا شهیدان. څه د جلوس څه د جلسې څه د غزا شهیدان. مونږ بې هنره پښتنو سره بلا شهیدان. او په میدان ما جنګوي مال شاباسې را کوي. په میدان ما جنګوي مال شاباسې را کوي. خو د میدان په ویش کې نه مني زما شهیدان. په دې شعرونو باندې خوږژبي شاعر د پښتو ادبي او کلتوري تړون متحده عرب اماراتو ګران صدر خپل خوږ او ګران ملګري ښاغلي خالد خان اسرت صاحب له بلنه ورکوم چې راشي او تاسو د ترنم په زانګو کې وزنګئ. ما سمره په ګرانه سمره ګران
تصویر جوړ کړي دې ما سمره پګرانا سمره ګران تصویر جوړ کړي دې زړه کې می دننا د جانان تصویر جوړ کړي دې زړه کې می دننا د جانان تصویر جوړ کړي دې زلف غرنا غرنا تل راتلې د برېښنا پشان زلف غرنا غرنا تل راتلې د برېښنا پشان نن ورلور یزو پاسمان تصویر جوړ کړي دې نن ورلور یزو پاسمان تصویر جوړ کړي دې زړه کې می دننا د جانان تصویر جوړ کړي دې ستا د شونډو رنګ پکې په هر یو رنګ کې وینما ستا د شونډو رنګ پکې په هر یو رنګ کې وینما بیا د بوډۍ ټال ستا د پیزوان تصویر جوړ کړي دې زړه کې می دننا د جانان تصویر جوړ کړي دې او خاند جانان خوشبوئی په جهان شیندا او خاند جانان خوشبوئی په جهان شیندا تالستا خالد د ګل پشان تصویر جوړ کړي دې زړه کې می دننا د جانان تصویر جوړ کړي دې مننه